بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو السلام علیکم. بیا هم تاسو ته راغلاست وایم. مننه کوم له خپلې همکارې څخه چې د 11 بجو درې خبرونه یې تاسو ته در وړاندې کړل. دا هم د پښتو خبرونو او د بحث دوام. درنو لیدونکو لکه څنګه چې تاسو هم په جریان کې یاستئ، د امریکا د دفاع نوی وزیر دا چې وړمه ورځ افغانستان ته راغلی او له افغان چارواکو سره یې په دې اړوندو موضوعاتو خبرې وکړلې او د دې یادونه یې هم وکړله چې افغان پوځ اوس مهال پیاوړی شوی دی او په راتلونکي کې به هم د امریکا ملاتړ له ځانه سره ولري او همداراز یې په هغه موضوعاتو خبرې وکړې دا چې امریکایي سرتیري له افغانستان څخه وځي. دوی وایي چې په دې به له سره سره غور وکړي او دا چې په راتلونکو میاشتو کې افغان ولسمشر اشرف غني امریکا ته سفر کوي او له باراک اوباما سره به د عباس یو مهمه موضوع هم همدا وي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په شتون او نشتون هم سره خبرې وکړي او په دې اړوندو موضوعاتو غواړم خپل بحث ته دوام ورکړم په خپل خبري سټوډیو کې له ښاغلي جمال ناصر اصولي د سیاسي چارو له شنونکي سره چې همدا شیبه په خبري سټوډیو کې دی له ما سره. اصولي صاحب تاسو څخه راغلاست وایم. کور آباد. مننه کوم. په لومړي سر کې ستاسې نظر هم په دې اړوند غواړم دا چې افغان ځواکونه اوس مهال په څه ډول پړاو کې دي؟ آیا کولی شي په یوازې ځان په راتلونکي کې هم له خپل هیواد او وطن څخه ساتنه وکړي او که نه؟ د لوی بخښونکي خدای په نامه د ټلویزیون لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. مننه کوم. ګورئ، زموږ پوځ رښتیا هم چې د کمیت لحاظه ډیر دی، لوړ دی، مګر یوه مسله دلته چې شتون لري چې د امریکایي او غربي قوتونو چې چا په افغانستان کې حضور درلود هغوی دا کار وکړه. دوی ورته تجهیزات ورنه کړل، دوی ورته درنې وسلې ورنه کړې، دوی ورته هغه وسله ورنه کړه کومې وسلې چې پخوا زموږ پوځ درلودې، د ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې کومې چې درلودې، ټانکونه یې درلود، هوایي ځواک یې درلود. نو اوس امریکایي ځواکونه چې دا وایي، زه فکر کوم چې د دوی سره دلته یوه نقطه کې موږ مخالفت لرو، چون زه فکر کوم ټول افغانان مخالفت لري په دې کې ورسره. یو کلاشینکوپ لري، یو پیکا لري، سره د راکټ. دوی نور داسې وسلې نه لري چې د پاکستان ځواب هم پرې ووایي. موږ تاسو ولیدل چې په کلونو د پاکستان له خاورې په کونړ باندې توغندي ورېدل، اما د افغانستان له خوا یې ځواب هېڅ ونه ویل شو. ولسمشر او نورو امنیتي چارواکو به ویل چې موږ داسې وسلې نه لرو چې پاکستان ته ځواب یې ورکړو. نو دلته مشکل دغه دی که چیرې امریکایي ځواکونو په دې تېرو 14 کلونو کې غوښتي وای چې د افغانستان پوځ پیاوړی کړي، داسې یو پوځ کړي چې امریکا هم ترې خلاصه شي، اروپا هم ترې خلاصه شي، او د خپلو ستونزو او د امنیتي ستونزو ځواب پخپله وویلی شي، نو دوی باید ورته وسلې ورکړې وای. بله، خو څه فکر کوي ښاغلی اصولي دلته کمکاري د چا له لورې وه؟ آیا د افغان حکومت له لورې چې د دوی څخه یې ګټه وانخیستلی شوه، یا دا چې امریکا ونه غوښتل چې باید افغان پوځ پیاوړی شي؟ ګورئ، اصلا داسې ده چې کم هغه هیواد یا هغه زورور هیواد چې بل کمزوري هیواد ته ورځي یا په هغې باندې ولکه کوي، ولکه یا راولي پې، زورور هیواد هیڅکله نه غواړي چې د هغې هیواد بنسټیز توکي ورغېږي په عموم کې، هغه که په اقتصاد کې وي، که په سیاست کې وي، که په پوځ کې وي، که په امنیتي ارګان، په هر څه کې چې وي، دوی نه غواړي. امریکا د اولې ورځې څخه دا ونه غوښتل چې د افغانستان پوځ پیاوړی شي. دلته یوه مسله چې مخکې د دې چې دوی افغانستان باندې حمله کوي یا د سپتمبر د 11 څخه وروسته دوی چې د نړیوالو سره غږیږي امریکایان، د پاکستان سره هم په دې تړون یو ډول تړون یې سره کړی و چې د افغانستان پوځ به راته نه زورور کوي، نه به یې پیاوړی کوي او تجهیز به یې همداسې کوي چې نه مري او نه رغېږي. همداسې یې وکړل. تر ننه هم د افغانستان پوځ په داسې شرایطو کې ژوند کوي چې نه مري او نه رغېږي. موږ داسې وسلې نه لرو چې د هغې ځواب د دښمن ځواب یې وویلو. موږ هوایي ځواک په نشت حساب دی. اصلا موږ نشو کولی چې یو پوسته چې په کم ځای کې زموږ معاصره وي او هوایي ځواک ورشي د هغې دفاع وکولی شي. لنډ مثال یې په هلمند او کونړ دی، په ډېر ځایونو کې قطارونه ایثار شي، دوی یې معاصره کړي، اما زموږ هوایي ځواک د هغوی سره نشته دی. دوی په همغه یو کلاشینکوپ، پیکا او راکټ باندې جنګ کوي ورسره، هغه هم 3-4 شجورې هغه ورسره وي او په څنګ کې ورسره د آر پي جي یا د راکټ څو مرمۍ هغه ورسره وي، هغه هم خلاص شي، بس نور یې په مځکه وغورځي. بله، خو څه فکر کوي اوس مهال چې بیا هم له افغان ځواکونو سره د مرستې ټټر وهي امریکا، بیا هم
همداسې چارې ته به دوام ورکړي لکه څنګه چې په تېرو 14 کلونو کې دوام ورکړ، یا دا چې بیا به هم د دوی په سیاست کې بدلون راغلی او افغان ځواک به وروزي، پیاوړی به یې کړي او تجهیز به یې کړي؟ د امریکا او د پاکستان دلته یو ډول ستراتیژیکې موخې دي. دا په دې معنی که چیرې د افغانستان پوځ امریکا پیاوړی کړي نو باید پاکستان د لاسه ورکړي. امریکا هیڅ وخت نه غواړي چې پاکستان د لاسه ورکړي. د پاکستان د اوسنۍ د سولې خبرې چې روانې دي دا هم یوه ډرامه ده د افغانستان د نوي حکومت د غولولو لپاره. دا هم یوه ډرامه ده او دا داسې ډرامه ده چې په دې کې به د افغان سیاسیون او ملت به دواړه دست تاوان کوي چې بیرته به موږ 3 لسیزې په شا لویږو. دوی دې ته هم باید توجه وکړي. د افغانستان پوځ امریکا اصلا امریکا نه غواړي چې د افغانستان پوځ پیاوړی شي. بل خو دا آیا افغان حکومت په دې چارې باندې پوهیږي چې امریکا نه غواړي افغان ځواک پیاوړی شي او بیا هم په هغه تکیه کوي که نه؟ ګورئ، کله چې ولسمشر کرزی په واک کې و هغې بار ویلي، بار یې غوښتنه کړې د امریکایي چارواکو څخه او ملت ته یې ویلي چې خارجیان نه غواړي زموږ پوځ قوي کړي، موږ ته د توپونه راکړي، موږ ته د وسله راکړي، موږ ته د هغه څه راکړي چې د سیمې هیوادونه یې لري. مګر برعکس دوی په بل ډول اخته و. هغه توپونه، هغه وسلې، هغه تجهیزات پخوا چې موږ درلودل د ډاکټر صاحب نجیب د وخت یا د روس پلوي حکومت لخوا چې راپاتې شوي وو، هغه یې هم د ډي ډي آر په نوم په یو نوم او په بل نوم یې راواخیستل، هغه یې یا نورو هیوادونو ته ورکړل یا یې خپله خراب کړل او یا یې هم په داسې حالت کې پرېښودل چې هغه هېڅ نه جوړیږي. بل خو اصولي صاحب دا چې په 2014 کال کې له افغانستان څخه ټولو امریکایي ځواکونه به وځي لکه څنګه مهال ویش چې ورته ټاکلی و، یعنې په دې کې د بدلون غوښتنه هم شوې ده، وایي چې په دې کې کیدای شي بدلون هم راشي. ستاسې له نظره آیا په افغانستان کې د دوی حضور ته اړتیا اوس مهال څومره لیدل کیږي او یا دا چې نه لیدل کیږي؟ ګورئ، ما مخکې اشاره وکړه دوی ستراتیژیک پلانونه لري د سیمې دپاره، نه یوازې د افغانستان دپاره. دوی د افغانستان څخه هیڅ وخت نه وځي. دوی داسې یو حالت رامنځته کوي چې موږ افغانان ورته ووایو چې تاسو مه وځئ. دغه پوځ چې نه زورور کوي، نه پیاوړی کوي او تجهیزات ورته، وسلې ورته نه ورکوي، علت یې څه دی؟ د دې علت همدغه دی چې موږ ورته ووایو او لاس ورته ونیسو چې امریکایانو تاسو زموږ نه مه وځئ، که تاسو ووتئ موږ خو د لوږې مړه کیږو. خو څه فکر کوي دغه امنیتي تړون چې هم له دوی سره امضا شو دا د دې څرګندوینه نه کوي چې دوی باید تل په افغانستان کې پاتې شي یا دا چې باید ووځي؟ ګورئ، امریکایان نه یوازې دا چې د افغانستان نه وځي بلکې د سیمې نه خپله پښې نه سپکوي. دوی اډې په پاکستان کې هم لري، دوی په عربي ممالکو کې هم لري. تاسو به خبر یاست چې څه وخت مخکې په سعودي عربستان کې یوه بله غټه اډه پرانستله. د دې علت څه دی؟ دا په سیمه کې دوی اډې ډېروي، کموي نه. دوی د افغانستان څخه هېڅکله نه وځي. دوی هغه تېروتنه بیا هم نه کوي چې په عراق کې کړی. په عراق کې د خاصو نورو مسایلو دپاره د هغه پلانونو دپاره راغلي وو چې هغه پلي شول په هماغه ځای کې. د عراق دولت حکومت یې ړنګ کړ، د عراق څخه چې عربان ډارېدل په څنګ کې او خپل امریکا ته یو خطر و، صدام حسین یې ووژو او د دوی پوځ یې ورته دغسې ړنګ کړ لکه څنګه چې د افغانستان پوځ وروسته د روس پلوي حکومت څخه مجاهدینو ړنګ کړ. بل خو ښاغلی اصولي دا چې اوس مهال افغان دولت د سولې په برخه کې هم ډېر ګامونه پورته کړي دي چې له وسله طالبانو سره به خبرې وکړي او په داسې حال کې دا خبرې کیږي چې د افغانستان ټولې امنیتي چارې افغان ځواکونو ته پر غاړه ولیدلې دي. آیا امریکا به په دې برخه کې څه ډول رول ولوبوي؟ آیا بیا به هم د تیرو 14 کلونو تېروتنې تکرار کړي یا دا چې وبشي کولی افغان حکومت هم ترې کار واخلي او دوی هم په صادقانه توګه مرسته وکړي؟ ګورئ، که چیرې په صادقانه ډول دوی د افغانستان د پوځ سره همکاري وکړي او د افغانستان د خلکو سره همکاري وکړي نو موږ وایو چې د دوی شتون دلته د افغانانو په کار دی تر یو څه وخته پورې، چون موږ د امریکا بدیل دلته بیا نه لرو. که امریکا راڅخه وځي موږ د هغه اسلامي هیوادونه چې تش په نوم ځان ته مسلمان وایي هغه راځي او زموږ د افغانستان ریښې راباسي او د نقشې څخه یې ورکوي. هغه راته ناست دي لکه خماران. نو په کار ده چې امریکا ته هم دا قناعت ورکړل شي تر څو چې خپل صداقت د افغانستان د خلکو سره وښیي او که خپل صداقت یې ونه ښود دوی به هم دغسې مختوري ځي لکه څنګه چې روسان د افغانستان څخه مختوري لاړل. نو زه دا سل په سلو کې وایم چې امریکا که صادقه نه وه د افغانانو سره او خپل صداقت یې د افغانستان سره ونه ښودو هماغه د روسانو په لار به روان وي. بله خو دا چې د دوی جنګي ماموریت په افغانستان کې پای ته ورسېد او روزنیز ماموریت یې په لاره واچو
او دوی داسې څرګندونې وکړه چې دوی په مسؤلانه توګه د افغانستان جګړه پای ته ورسوله. څه فکر کوي له دوی څخه د دغه چارواکو موخه څه وه؟ آیا په افغانستان کې واقعا دوی چې څه غوښتل هغه یې ترلاسه کړل؟ آیا د دوی جګړه پای ته ورسېده که نه؟ موږ او تاسې وینو په هماغه شان باندې وسلوال مخالفین حضور لري، وخت نه وخت غلچګي بریدونه ترسره کوي، اما څه بدلون پکې نه دی راغلی. ګورئ اصلا که د امریکا جګړه په افغانستان کې په یو بن لادن باندې د هغې په مرګ باندې پای ته رسېدلي، موږ وایو چې بالکل پای ته ورسېده. د امریکا هدف دلته څه و؟ د امریکا هدف دغه و چې افغانستان ته راننوځي په قانوني ډول، لکه څنګه چې افغانستان ته په قانوني ډول د نړیوالو په خوښه باندې را دننه شوه، نه دا چې لکه روسان چې افغانستان ته را دننه شول. دوی روسان راغلل افغانستان یې ونیو، هغوی په بل ډول راغلي وو، مګر امریکایانو د دې دپاره چې په افغانستان کې په قانوني ډول اوسیږي او هغه ستراتیژیک پلانونه چې د راتلونکي دپاره یې لري هغه ښه پلي کړی شي، هغه یې ترلاسه کړل، ځکه د دوی جګړه هم پای ته ورسېده. دوی خو تل دا نارې وایي چې موږ د طالبانو سره ستونزه نه لرو، دوی اعلانونه کوي چې موږ د طالبانو سره ستونزه نه لرو، طالبان د افغانستان حکومت خپل ستونزې لري، حل دی. بله، خو په دې برخه کې دا چې له پاکستان سره دوی استراتیژیک ملګري دي، استراتیژیک تړون لري له هغوی سره، آیا په افغانستان کې دا چې د دې ټټر وهي چې دوی به د سولې په برخه کې مرسته کوي، افغان ځواک به پیاوړی کړي، آیا د پاکستان غوښتنه به دا وي چې امریکا د افغان ځواکونو سره مرسته وکړي او دوی د تجهیز کړی شي؟ ګورئ پاکستان خو لکه څنګه چې په د پاکستان د جوړښت نه راپدې خو د افغانستان سره د دوی نیت موږ ته معلوم دی چې څنګه دی. په دې باندې ځکه نه غږیږو چې د افغانستان ملت په دې پوهیږي چې پاکستان څومره صادقانه دی، څومره صادق دی او څومره صادق نه دی. د افغانستان پوځ څه ډانګ راته د چا په وسیله باندې وشو او څه ډول وشو؟ دا یو هغه پلان و چې د امریکا پاکستان ته په لاس ورکړی و، هغوی په مجاهدینو دلته په افغانستان کې پلی کړ. پاکستان هیڅ وخت نه غواړي چې د افغانستان پوځ باید پیاوړی وي، پاکستان هیڅ وخت نه غواړي چې په افغانستان کې باید آرامي وي، پاکستان هیڅ وخت نه غواړي چې په افغانستان کې باید مکتب جوړ شي، پاکستان هیڅ وخت نه غواړي چې په افغانستان کې د افغان په لاس کې باید قلم وي. دوی تل غواړي چې د افغان په لاس کې ټوپک وي، مرمۍ وي او د دې څخه دغه استفاده وکړي. تاسو پوهېږئ کله چې د جهاد په وخت کې افغانان لاړل کډوال شول پاکستان ته، پښتونخوا ته، هلته به یې په درسي کتابونو کې افغاني مکاتبو کې به یې ورته ویل چې مثال ټې ټوپک، د هغې په ځای چې یو بل مثال ښه ورته ورکړي، ټې ټوپک همدغسې ټول مسایل په نظامي بخش کې هغه د اول صنف نه د ماشومانو په ذهن کې ورپیچکاري کول تر څو چې افغانان لویږي او د وړوکوالي موضوعات خو د انسان د مغزو نه نه وځي، تر ننه پورې هم هغه چې لوی شوي دي هم په هماغه رواني تکلیف کې چې دوی د لومړي صنف څخه د ټې ټوپک نوم اورېدلی دی او تر ننه یې اوري. بله، خو اصولي صاحب اوس افغان حکومت څه پکار دي چې باید دغه میشتو امریکایي ځواکونو یا پوځیانو څخه څه ډول استفاده وکړي تر څو وشي کولی چې راتلونکي لپاره یو ښه ځواک ولري او پرته له امریکا څخه موږ تاسې په چا باندې کولی شو حساب وکړو چې موږ ته وسلې راکړي، موږ تجهیز کړي؟ ګورئ که چیرې امریکا زموږ سره مرسته ونه کړه، امریکا کولی شي چې زموږ ټول لاسونه رابند کړي. لکه څنګه چې د تیر حکومت وړاندیز هند ته و او هغوی څخه یې غوښتنه وکړه چې وسلې راکړئ او هغوی هم په اواخرو کې ومنله ورسره چې سمه ده موږ به تاسو فوز یو څه تشخیص کړو، وسلې به درته درکړو، مګر بیرته د پالیسي داسې تغییر وخوړه چې اوس ولسمشر غني ورته وایي چې ستاسو وسلې زموږ نه دي په کار. ښه اوس د چا نه غواړئ؟ پاکستان نه غواړئ؟ هغه ټانکونه ورڅخه غواړي چې زموږ د اردو څخه یې وړي وو. زموږ د اردو ټول ټانکونه، اکثریت ټانکونه چې د جهاد په وخت کې او د هغې نه وروسته د ګاباړ په نوم او د نورو مسایلو په نوم هغه یې ویې وړل په تله یې ورخرڅ کړل پاکستان فوج سره دي. پاکستان خو دا کار نه کوي چې د افغانستان پوځ تجهیز کړي. بله، خو په دې برخه افغان حکومت ولې بیا داسې یو کار کوي چې حتی په دې وروستیو کې خپل پوځونه لیږي هلته چې پوځي زده کړې ترلاسه کړي او بیرته هېواد ته راستنه شي؟ ګورئ اصلا دا د افغانستان په تاریخ کې تر اوسه داسې نه و شوي چې زموږ پوځیان حتی پوځیان د لاړ شي په پاکستان کې د درس ووایي او پاکستانیان یا پنجابیان د موږ ته هغه وروځي. دا یو شرمونکی کار و. دا به د افغانستان تاریخ په تورو ټکي لیکي. دا که شپږ نفره یي او که دوه نفره یي، نوم د روزنې ده. بله، خبره د روزنې ده. د دې دپاره چې پاکستان خوښ شي، د دې دپاره چې د پاکستان سره د افغانستان اړیکې یو څه ښې شي، دوی څه کوي؟ زموږ رهبران
زموږ پوځیان لګي پاکستان ته چې یعنې دا په ننواتي درته راغلو اوس په ننواتي درته راغلو نور هم وبخه خو زه وایم چې پاکستان تر هغې افغانان نه بخي چې د ډیورن مسله ورسره حل نه وي او که د ډیورن مسله بیا هم ورسره حل شوه بیا هم د افغانستان دپاره یو ناسور دی د افغانستان سره دوستي یوه غلطه خبره ده که هر څومره افغانان په ننواتي ورننوځي کور ته ورته ووایي چې موږ وبخه بیا یې هم نه بخي او په خپل کور کې هم وژني نو زه دا وایم چې د افغانستان سره د په دوستۍ فکر ونه کړي د پاکستان سره د په دوستۍ فکر ونه کړي او په دې د فکر وکړي چې پاکستانیان راځي زما په هیواد کې یوه چودنه کوي دوی د ورشي په اسلام آباد کې د 10 چودنې ورته وکړي بل خو څه فکر کوي دا چې افغان حکومت له پاکستان سره خپلو اړیکو ته په دې ډول کارونه غواړي چې پیاوړتیا ورکړي یا اړیکې ښې شي موږ او تاسې ولې داسې یو هیواد چې په تېرو 14 کلونو کې هم د افغانستان ملاتړی پاتې شوی لکه هند چې په بېلابېلو برخو کې یې مرستې کړي دي هغه له لاسه ورکړو ولې یو توازن یو انډول دوی په پام کې نشي نیولی تر څو وشي کولی د سیمې له هیوادونو سره او همداراز د ناټو له متحدینو سره ښې اړیکې ولري چې په راتلونکي کې ګټورې تمامې شي ګورئ دې ته افراط وایي د افغانستان اوسني حکومت افراط وکړه په دې کې د دې په ځای چې د هند سره اړیکې یو څه سړي کي او د پاکستان سره یو څه خوږي کي مګر خبره دلته دا ده چې دوی دا ونه کړل دوی په دې کې افراط وکړو هند د ځانه خفه کړو او راغلل پاکستان ته یې لاس اوږد کړو دا داسې مسله ده لکه یو څوک دی چې نږدې دوست دي ستا ملا یې تل تړلي وي هغه د ځانه وشړی او ته ننواتې خپل دښمن ته په خو څه فکر کوي د دې تر شا آیا افغان حکومت خپله لاس لري یا دا چې نورې کړۍ به وي چې بهرنۍ کړۍ چې په حکومت فشار راوړي تر څو له پاکستان سره روابط ښه شي او له هند سره پرې شي زه وایم چې بهرني فشارونه به هم لږ زیات وي خو د ټول نه مخکې کله چې ولسمشر غني په کرسۍ کېناسته واک یې ترلاسه کړ د لومړني سفرونه د دې اړیکو دپاره وو د په هغه وخت کې سعودي عربستان ته سفر وکړم د چین ته سفر وکړم د پاکستان ته سفر وکړم دغه نور 2 هیوادونه هم چې یاد کړل دا مستقیم په پاکستان باندې تاثیر لري دا یې هم د دې دپاره وکړل یعنې د ولسمشر غني لومړنۍ کړنه او لومړنی هدف یا موخه یې همدغه وه چې د پاکستان سره په اړیکو غور وکړي دا چې تر کومه دی بریالی کیږي هغه به وخته پرېږدو خو زه وایم چې دا به بیا هم دا اړیکې ناکامیږي او بیا به هم د افغانستان د پاکستان اړیکې یو تر بله خرابیږي او دا ناشونې ده د اور اوبه دي سپین و تور دي یو ځای کیږي نه سره ځکه که هر څومره افغانستان بار دوی ته لاس د ورورۍ اوږد کړي دوی ستا وروري نه مني بله خو دا چې اوس مهال افغانستان کې داسې یوه اراده اوس پیدا شوې ده یا له چارواکو سره داسې یوه انګیزه اوس پیدا شوې چې وشي کولی له وسلوالو طالبانو سره دوی د سولې خبرو ته کینی په دې برخه کې دوی دې ته هم ضرورت لري چې خپل ځواک بیا پیاوړی کړي دا چې په راتلونکو وختونو کې یا راتلونکو میاشتو کې به افغان ولسمشر او اجرایي رئیس امریکا ته سفر کوي او له ښاغلي باراک اوباما سره په دې اړوند موضوعاتو هم خبرې کوي چې د دوی ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي دغه نیټې تبدیل شي او که نه په دې برخه کې باید نورې څه غوښتنې په دغه ځای کې مطرح شي له امریکا څخه باید څه غوښتنه وشي چې په افغانستان کې ګټور تمام شي ګورئ دلته خو یوه ډیره مهمه موضوع دا ده چې د طالبانو پروژه اوس په ختمېدو بریښي د طالبانو پروژه چې د هر چا لخوا په کار اچول شوې وه اوس داسې بریښي چې د پای ټکی ورته کېښودل کېږي او د هغې په ځای باندې داعش ته لمن وهل کېږي هماغه طالبان به وي په کالي به یې بدلېږي تورېږي به او بیرغ به یې د سپینوالي نه په تور راوړي دا نوې پروژه ده چې په افغانستان یا په سیمه کې په عموم حتی د منځني ختیځ پورې چې روانه ده دا پروسه به روانه وي افغانستان کې به هم د طالبانو پروژه بدلوي د دې پروژې د بدلون دپاره بیا هم افغان سیاسیونو ته پکار ده چې نه یوازې دا چې پاکستان د دې پروژې نه بیا هم ګټه اخلي او موږ ته په تاوان تمامیږي باید دې ته منتظر اوسي چې کله او په کوم ځای کې ګټه ترې واخلي او که ګټه یې هم وانخیسته نو دومره دې وکړي چې د افغانستان ملت نور نه پرې وځوروي او اقلا موږ په خپل حالت کې اوس پاتې شو چې یو زه وایم د دې به هم بدتر حالت را روان وي او نور به هم بدتریږي که د داعش
پروژه که د طالبانو پروژه په داعش واوړي دا هم امکانات شته دي. دا چې د طالبانو پروژه طبعا د پاکستان له لوري یو ډله ورامنځته شوله د طالب په نوم افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړل او د دې قرباني ډیری افغانستان و، همدارس ګاونډ هیواد پاکستان و. څه فکر کوي اوس چې دغه داعش ډلې یعنې منشا اخیستې ده له عربي ممالکو څخه یې اخیستې ده او اوس دلته لږې نښې نښانې لیدل کېږي. په دې برخه کې څه فکر کوي؟ آیا ډېر تهدید به یې کوم هیوادونو لپاره متوجه وي؟ آیا افغانستان خو بیا هم لکه څنګه چې د طالبانو په لاس ولوېده د هغوی په لاس ونه لوېږي؟ ګوره یو وجود یو ځان چې کمزوری شي په هغې باندې ډېر کمزوری میکروب هم تاثیر کوي. افغانستان د داعش دپاره بهترین یو وجود ګرځېدی شي، بهترین یو مرکز ګرځېدی شي، ځکه دلته موږ اوس طالبان لرو په ډېرو سیمو کې اوس فعالیت کوي. نو د دې دپاره چې داعش هم دلته فعالیت وکړي د افغان حکومت لاس ور ونه رسیږي نو افغانستان به اولین هدف وي. دویم هدف به پاکستان وي چې پاکستان هم د دغه مسایلو سره په نږدې تړاو سره اړیکې هم لري لکه څنګه طالبانو سره درلودې داسې زموږ د سیمې د داعشیانو سره هم اړیکې لري. په دې برخه کې بله اصولي صاحب، په دې برخه اوس افغان حکومت ته څه پکار دي چې باید څه ډول برخورد وکړي، خپل د ځواک په پیاوړتیا کې څه وکړي، له ګاونډیو هیوادونو څخه څنګه مرسته ترلاسه کړي چې وشي کولی د دې پدیدې پر وړاندې په راتلونکي کې وجنګېږي؟ پکار ده چې په لومړیو کې زموږ پوځ په رښتیا ډول پیاوړی کړي. یو هغه یي چې امریکا ورته وعدې ورکوي چې په 2025 کال کې به تا ته 10 پروازه تیاري درکوم. دا یو خوب خیال دی، داسې بازي ورکول دي. په رښتیا ډول د افغانستان پوځ پیاوړی کي، امریکایان دې بیا ورته کیني. د جنگ له لحاظه او د وطن د ساتلو لحاظه زموږ پوځونه ډیر قوي دي او هغه په هغه عقیده چې زموږ پوځونه جنګیږي د هیڅ هیواد عسکر د هیڅ هیواد سرتیري نه جنګیږي، مګر په افغانانو کې یو خاص جذبه ده د وطن ساتلو او په هغه صورت کې چې تجهیز هم وسلې ورسره وي. زه وایم لومړی ګام باید د اوسني حکومت دا وي چې خپل پوځ او امنیتي ځواکونه په عموم کې حتی ملي امنیت په اپراتیفي څانګو باندې پانګونه وکړي او اپراتیفي څانګې په ډېره لوړه پیمانه سره پراخې کړي، پیاوړي کړي او هغه ایډیا هغه نظر چې د سرحداتو راوړي افغانستان ته هغه په هغه ریښو کې ورکشف کړي او هملته یې د منځه یوسي. لومړی هدف همدغه باید اوسي د حکومت دپاره. دویمه موضوع دا ده چې د داعش د نوم سره په پراخه کچه په افغانستان کې مبارزه وکړي، نه یوازې دا چې لکه طالبانو سره چې کوله، طالبان بیا هم خپل خلک دلته افغانان دي هر څوک چې وي، مګر داعشیان په هغه ډول په هغه مفکوره چې په عربي ممالکو کې موږ وینو په ډیره بده پیمانه افغانستان ته هم که په هغه پیمانه راشي نو دا به د افغانستان دپاره یو بل ناورین وي. د دې څخه به پاکستان هم آرام کینني او پاکستان او اسلام آباد به هم وسوځي. بله، مننه کوم ډېره زیاته ښاغلی اصولي صاحب چې له موږ سره مو برخه واخیستله او په دې اړوند مو خپل نظر را سره شریک کړ. تاسو نه هم مننه کوم ډېره زیاته. ډېرو قدرمن لیدونکو، په خبري سټډیو کې را سره ښاغلی جمال ناصر اصولي د سیاسي چارو شنونکی و چې په هیواد کې د امریکایي ځواکونو په شتون او نشتون او همداراز هغه مرستې چې له نړیوالو څخه ترلاسه کیږي، دوی د دې یادونه وکړه چې باید د افغان ځواک په پیاوړتیا کې ترې کار واخیستل شي او افغان ځواک تجهیز شي تر څو وشي کولی چې د راتلونکو ګواښونه چې افغانستان لپاره متوجه دي د هغو سره مقابله وکړي او وشي کولی چې په بریالۍ توګه ترې بهر شي. اوس هم راګرځم خپلو نورو خبرونو ته. وسلوالو طالبانو تیر ماښام د زابل د شاجوی ولسوالۍ په اړوندو کې له 2 مسافر وړونکو بسونو نه 30 کسان ښکته کړي او نامعلوم لور ته یې بیولي دي. ډېر دغه مسافر چې هزاره توکمې دي په دې شک چې د ملي اردو سرتیري دي له موټره ښکته شوي دي. د زابل سرپرست والي محمد اشرف ناصري وایي وسلوالو د شاجوی ولسوالۍ د پخ کندې ته راوتلي او وروسته یې له یو موټر څخه 10 تنه او له بل څخه یې 20 تنه ښکته کړي دي. د شاجوی ولسوال عبدالخالق ایوبي وایي چې دا مسافر ټول هزارهګان و او د داعش له وسلوالو په بخښنې سره او د داعش وسلوالې ډلې لخوا تښتول شوي دي او وایي چې تښتوونکو تورې جامې اغوستې وې او په بهرنیو ژبو یې خبرې کولې.
د کابل کندهار د لویې لارې په اوږدو کې د یو مسافر وړونکي بس او ټیلر د ټکر په پیښه کې یو تن مړ او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. د غزني د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر اسدالله انصافي وایي پیښه نن سهار د غزني ښار د سپندي په سیمه کې رامنځته شوې ده. دی وایي پیښه د بس د چلوونکي د بې غورۍ له کبله رامنځته شوې چې پولیسو نیولی دی. د غزني د ملکي روغتون رئیس باز محمد همت وایي د پیښې 12 ټپیان او یو مړی روغتون ته لیږدول شوي دي. ډیرو قدرمن لیدونکو خبرونه همدومره ول. له ملتیا څخه مننه کوم. پاتې ورځ مو په خیر.